ملګرو السلام علیکم. هیله د روغ او جوړ به یاست. د هر څه نه مخکې تاسو زما چینل سبسکرایب کړئ، ورسره د غړنګي نشان هم ووهئ، ویډیو لایک کړئ. ملګرو تاسو ته زه نن ډیره نوې طریقه ښایم چې د میرمنې بې نظیره مو داسې ښه زیاته تنګه کړئ، هغه هم ډیر آسان او ساده. ملګرو که تاسو د میرمنې سوری مو زیات آزاد وي نو تاسو هیڅ خوند نه درکوي او معامله هم تاسو ته ډیره خستهکونه تمامیږي. نو تاسو خپله میرمن د همدې لپاره چې تاسو ورنه خوندونه واخلئ او ژوند مو ډیر ښه په خوشحالۍ سره تیر شي، نو ښه دا ده چې د ښځې سوری مو تنګ کړئ. دغه لارښوونه تاسو ته چې زه کوم همدغه به خپلې میرمنې ته هم تاسو ووایاست چې داسې خپل سوری تنګ کړي، ځکه چې پښتني ټولنه کې اکثریت موبایل ته لاسرسی نه لري او نشي کولی چې خپلې ستونزې حل کړي. نو هغه طریقه داسې ده، تاسو به لږ اندازه لونګ راواخلئ، 3 یا 4 دانې، او 1 قاشوغه به د زیتون تیل راواخلئ او نیمه قاشوغه به شات، عسل یا ګبینه ورسره واچوئ. دغه به ښه زیات سره میکس کړئ او کله چې ښه سره میکس شول نو بیا یې د میرمنې په سوري ووهئ. 20 دقیقې بعد یې پاک کړئ په ټوټه باندې. یوه یادونه تاسو ته کوم چې اوبو باندې یې مه مینځئ. سهار چې کله راجیګه شي بیا د اوبو باندې پریوینځئ. دغه نسخه دې تر ډیره وخته پورې استعمال کړي تر څو سوری یې ښه زیات تنګ شي. ملګرو زما چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ. تاسو ته بله د کوم شي په اړه معلومات غواړئ په کومنټ کې راته ولیکئ، تاسو ته به زه معلومات درکړم. د هر شي په باره کې چې ویډیو غواړئ، معلومات غواړئ، نو ماته یې په لاندې کومنټ کې ولیکئ. تاسو ته به زه هماغه ویډیو جوړه کړم او تاسو ته به یې خپره کړم. نور مو په الله سپارم، د خدای په امان. ښې چارې ولرئ.